ډاکټر باندې یو نظم لیکلی و کوم یو غلام گردش اورېدلی داسې نظم و چې غلام گردش ته کوڅې مخې ته د کور دیوال ته ډډه وښلې وه پیتاوي ته یې ځان ګرموو په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځي او د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړو خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې چا ونرونو باندې چا کاروبارونو باندې چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې چا په دمونو باندې او چا په تعویزونو باندې تا خو هم تعلیم کړی دی ښه تعلیم یافته سړی اتم د پیل د نوم خو دې پاس کړی که نه خو شپاړسم ته درته نښه کاله پاتې و نو سبق خو سر ته رسېدلی و خو لږ پاتې و 3 نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله او هغه ډاکټر سره هغه خو هم ښه قابل ډاکټر و په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې په ایمرجنسي کې به ډراپ ورته سپیمه کې لګو په دوایانو راته خو هم پوره غبور اصل دی پالمارو کې دي خو دي راغستې دي په هر څه پوهه یې خو راشه ډاکټري شروع کړه غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره دا خو دنیا د څوک به مري څوک به جوړېږي پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نه شي یاره ښه ښکلې سوچ دی وکړو ښه قابل انسان یې او ځان یې په ملا باندې 2-3 کرته وټپوو خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یخ کمبخته اوسې چټي دي د وړو په مور باندې خوړل نو که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وي 14 سپېرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تللی و د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهېدله د چا بنده به وه مضبوطول او سستول یې د سپېمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پښې دي که یو ټوپ دې راله راکړه چېرته د وې زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پې ورکړه چې وده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاسېدو شونډې یې بیا نه بېلېدې نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناست و که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی بس ګنډلې شونډې ناست و لکه نه چې اوري هغوی صلاح وکړه سړي باندې جوړ باد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو چې د پیریانو مولا دغه اندازه ولیده او بالکل اثرات پې د پیریانو شته دی چې سپېمې ورله د اور په باتی وسېدلې هغه سمدست پس د مولا ګریوان ته لاس واچوو مولا ویله ډېر سرکش ارامیان پیریان دي سړی کلک ونیسئ په کټ کې مضبوط وتړی یو 3 څپېړې د مخ نه ترېنه چوتې کړې دي چې 100 کسان یې سپا سپا خبره کوي بیا یو 100 کوترې نورې ترېنه پاسولې د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ مولا چې ستړی شو مشین یې د سپېړو بند کو په دې چې کم پیریان راغلي چاړاګان دي دغه د تعویزونو نه یې غاړه ورته ډکه کړه لکه د سبا پرې لا نړه نو سېزمه به یې سهار د کور خلکو به سیده اسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بېلېدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې یې پرانستلې هغه د ایلپي د پیریانو راز یې ټول ښکاره کړو ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل مولا ښه پوس کړو خو انګاره دا ګناه د چا وه ګناه د ده وه چې ناخله کسله ولې ورتلو ګناه د ده وه چې ناخله کسله ولې ورتلو ډېر ښه انګار